سلامونه دوستانو، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نن به زه تاسو ته د الibaba په اړه داسې ځینې ابتدایي معلومات درکړم چې په alibaba.com کې تاسو څنګه یو پروډکټ پیدا کړئ او هغه پروډکټ څنګه وی ګورئ، چک یې کړئ چې د سپلایر ټریډ بزنس دی، مینوفیکچرر یا تولید کوونکی دی یا هم د فروش دی. نو دغه دپاره چې دی ډېر به تاسو احتیاط کوئ چې صحیح پروډکټ انتخاب کړئ او د صحیح سپلایر انتخاب کړئ. اول به تاسو چې راسئ دلته خپل اکاونټ چې جوړ کړئ په alibaba کې، دلته به دغه ځای ته راسئ سپلایز. کله چې تاسو پروډکټ ولیکئ، وبخښه، کله چې تاسو پروډکټ ولیکئ د مثال په ډول باتروم هوکس، دغه موږ ولیکله. دلته به ولیکو دغه ټریډ اشورنس او ویریفاید سپلایر، دغه دوه به سلیکټ کړئ چې یوازې دغه سره بزنس وکړي. لکه اوس دغه سپلایر دی، ویریفاید هم دی او 8 کاله کېږي په alibaba کې. نو دغه 8 کاله د دې رجسټریشن کېږي دلته دی، نو په دا خاطر دا اعتبار وړ دی. دغه چې 14 کاله کېږي، دا 6 کاله چې حد اقل تر 3 کاله یا زیات عمر په alibaba کې رجسټر هغه یو څه د اعتبار وړ دی. دا 8 کاله کېږي. فرض کړه دا پروډکټ دی موږ انتخاب کړي. کله چې دا پروډکټ تاسو انتخاب کړئ، دلته وګورئ چې قیمت یې څو دی. دغه د کوانټیټي پر اساس یا د تعداد پر اساس د دې قیمت دی چې د 300 څخه د 999 دانې پورې په $14.93. خو عموما د alibaba سپلایرانو دا قیمتونه چې دلته چې کم قیمتونه دي هغه حقیقت نه لري، هغه نه دي صحیح. تاسو چې کله دوی سره خبرې وکړئ، بیا دوی تاسو ته دقیق قیمت درکوي. ستاسو د کوانټیټي او د مشخصاتو د پروډکټ یا د جنس د مشخصاتو وروسته دوی تاسو ته بیا دقیق قیمت درکولی شي. ډېر زیات په دې کې به ریسرچ کوئ چې کله پروډکټ انتخابوئ، سم صحیح ډیټیل ورڅخه غواړئ او ټریډ اشورنس لازمي باید ورڅخه واخلئ چې بیا کوم مشکل وروسته تاسو کولی شئ دغه یو کیس فایل کړئ د alibaba کې او هغه خپل دغه پیسې ځینې واخلي، جریمه ځینې واخلي. البته دا ډېر یو پیچیده دغه دی. په دې کې به انشاءالله نورې ویډیوګانې په راتلونکي کې هم درته جوړې کړم د خیره سره. پروډکټ ډېر مهم دی. نو د دغه پروډکټ د پیدا کولو وروسته به بیا موږ انشاءالله تعالی بله ویډیو جوړه کړو د امیزان FBA کې چې څنګه موږ په امیزان کې خپل پروډکټ لیست کړو. اول به تاسو پروډکټ چې پیدا کړئ، هغه پروډکټ په اړه به په امیزان کې او په alibaba کې به ډېر زیات ریسرچ کوئ. کوانټیټي، پرایس، دا ډېر مهم دي. فرض یې کړه چې تاسو $10 یا $1500 انویسټمنټ کوئ، یو زر $1500 تاسو نور باید اضافه ولرئ چې هغه سپلای منظم وي. فرض یې کړه چې هغه 50% تقریبا خرڅ تاسو باید نور هغه پروډکټ سورس کړئ او هغه FBA ته واستوئ تر څو چې ستاسو کسټمر دغسې په انتظار کې پاتې نه شي. دا پر اکاونټ تاثیر کوي. په امیزان کې فرض کړه تاسو هر پروډکټ چې په alibaba کې وبخښئ په alibaba کې هر پروډکټ تاسو انتخاب کړئ، نو د پروډکټ پرایس پوښتنه به ورڅخه کوئ. پیکینګ خو نه غواړي، که پیکینګ غواړي د پیکینګ کاست خو به دوی ستاسو نه غواړي، چې مطلب اضافه مصرف خو به نه پرې ځي. شیپینګ کاست یا د شیپینګ مصرف امریکا ته چې څو دی، او کوانټیټي، تعداد، دا جنس. دغه 4 نقطې ډېرې مهمې دي. او ځینې شیان لکه اوس الکترونیکي شیان چې د امریکا ته چې کله تاسو استوئ، هغه FCC هم غواړي، FCC سرټیفیکیشن غواړي. چې اروپا ته استوئ CE سرټیفیکیشن غواړي. نو هغه کمپنیانې، شرکتونه چې په alibaba کې ثبت دي چې دغه سرټیفیکیټ تاسو ته تهیه کولی شي، بیا د هغو سره بزنس وکړئ. د هغه تر مخه یې مه ورسره کوئ. الکترونیک یا داسې برقي شیان چې دي هغه ډېر زیات کنټرول دلته لري او ډېر مشکلات په امیزان FBA کې هم لري. نو په هغه کې ډېر احتیاط کوئ چې کله تاسو الکترونیک پروډکټ انتخابوئ. یو بل اړین معلومات په دې اخر کې تاسو سره شریک کړم چې په alibaba کې څنګه تاسو یو ښه سپلایر انتخاب کړئ. هغه چې دی یو دا ټیپ دی چې باید ممبرشپ یې وګورئ، لکه ما چې مخکې د دې ویډیو په سر کې وویله چې ویریفاید دی، څو کاله یې کېږي په alibaba کې. او دوهم د کمپنۍ هغه بیکګراوند چې کله تاسو د کمپنۍ پر نوم باندې کلیک کړئ، نو هغه تاسو ته لکه اوس دلته چې دی دغه نوم دی، دا کلیک کړئ، د دې بیکګراوند درته ښکاره کوي. دلته چې دی بل د پروډکټ یې وګورئ چې ټول پروډکټ دی، مثلا فرض یې کړه ټول په دغه شیانو کې دغه کې ډیلینګ کوي، که یا نور شیان هم خرڅوي. مثلا د دې پروډکټ څخه بیخي لرې داسې لکه جولري خرڅوي یا مثلا د کالو د لباسو شیان خرڅوي، نو دا بیا هولسیلران دي یا
ټریډینګ بزنس دی، تولید کوونکی نه دی، نو په دا سره بیا لږ احتیاط کوئ. ممکن قیمت ښه قیمت درکړي یا ممکن ګران قیمت درکړي، خو او یو بل شی دا به کوئ چې تاسو به لازمي یو سمپل راغواړئ، هغه پروډکټ په خپله به یې ګورئ، عکس په ویډیو به هیڅکله باور نه کوئ. هغه سمپل چې تاسو ته راواستوئ د هغه په مشخصاتو مطابق به تاسو بیا آرډر ورکوئ چې بیا تاسو ته د کمزوري کیفیت والا شی درته راوانستی. بل ټریډ اشورنس، باید دا رقم کمپنیانې یا دغسې بزنسونه چې ټریډ اشورنس تاسو ته درکوي هغه بیا تاسو بزنس ورسره وکړئ. چې کله تاسو آرډر ورکوئ تاسو کولی شئ دغه شرکت ته یا سپلایر ته ووایاست چې ټریډ اشورنس دی ستاسو دپاره ولیکي او هغه تاسو ته راواستي، ستاسو سره دې هم وي. او بل د دې سرټیفیکیټونه کمپلاینس یا لیګل یا قانوني هغه اسناد چې دوی په کم بزنس کې کار کوي هغه ډېر مهم دي چې هغه هلته اکثره کمپنیانو پوسټ کړي، دغه ډېر مهم دي. او په آخر کې چې دی د جنس تعداد او دغه تعدادو پر اساس دغه قیمت دغه شان ډېر مهم دي. ډېر زیات ریسرچ به کوئ، بیا به یو سپلایر انتخابوئ. انشاءالله په راتلونکي کې زه کوشش کوم چې نورې ویډیوګانې هم په دې اړه جوړې کړم. ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړول غواړي چې تر څو تاسو په دې پوه شئ. بیا زه ټولو ته په دې ویډیو کې وایم که تاسو غواړئ چې دغسې یو کس ستاسو سره همکاري وکړي، تاسو په خپله نه پوهېږئ، په انګلیسي بلد نه یاست، ما په تېره ویډیو کې هم دغه کس ویډیو د نوم او نمبر لیکلی و، هغه په پاکستان کې ژوند کوي. زه به یې ټلیفون نمبر تاسو ته درکړم، هغه د یو څه پیسو په بدل کې د یو څه معاش په بدل کې کولی شي ستاسو ټوله د امیزان اکاونټ پر مخ بوځي او همچنان هغه کولی شي تاسو ته پروډکټ سورس کې درته پیدا کړي. دا هم درته پیدا کولی شي چې په امیزان کې کم پروډکټ نن سبا ډیمانډ یې زیات دی او مثلا چلیږي، کمپټیشن یا رقابت یې کم دی او څونه سرمایه ګزاري غواړي، هغه معلومات پر دې ترتیب تاسو ته ټولو ته هغه معلومات درکولی شي. او هغه کسان چې د امریکا څخه د باندې دي د امریکا په بازار په اړه ډېر ریسرچ وکړي چې په امریکا کې ډېر داسې پروډکټ داسې شیان شته چې چلیږي، خرڅېږي، ممکن په نورو ملکو کې ځینې خلکو شاید نه یې اورېدلي، نه یې لیدلي. نو دلته ډېر داسې شیان شته چې په هغه کې تاسو کولی شئ انویسټمنټ وکړئ او یو ښه کاروبار ولري. خو بیا وایم چې احتیاط ډېر لازم دی او معلومات ډېر زیات وکړئ د دې در مخه چې تاسو یو اقدام وکړئ. نو انشاءالله تر راتلونکي ویډیو پورې پر الله سپارم. انشاءالله راتلونکي ویډیو به ډېر ژر د خیره سره یو بله ویډیو جوړه کړم چې نور معلومات تاسو ته برابر کړم. که تاسو بله کومه پوښتنه لرئ او کوم فکر لرئ، یو سوال لرئ، په کمنټ کې راته ولیکئ. زه انشاءالله د هغه په اړه کوشش کوم چې ژر تر ژره ویډیو جوړه کړم. نو پر الله مو سپارم.